څنګه چې د هفتې او د اتوار په ورځ د لاکډاون په دوران کې د کریانې د غوښې او د سبزۍ دکانونه کولاو دي، ولې چې دا د خلکو بنیادي ضروریات دي. زمونږ موضوع همدا دی چې دغه شانتې د دې مزدورکار طبقې هم څه بنیادي ضروریات دي، هغه به څوک پوره کوي؟ د هغې باره کې حکومت څه سوچ کړی دی؟ په ریاست مدینه کې به د ریاست مدینه والی کجورو سره اوبه څښلې او اوده به شو، خو د هغې په ریاست کې به څوک وږي نه اوده کېده. دلته خلک د لږې مرې لګیا دي، بېروزګاري ده، مهنګایي ده، ګراني ده. د دې به څه حل راوځي؟ حکومت ته د دې سوچ پکار دی او زموږ عوامو ته هم سوچ پکار دی چې راوځي او د خلکو سره مدد وکړي. دوستانو زمونږ دلته خواږه وروڼه مشران سپینګیري ناست دي، مزدورکاره دي، دلته روزانه راغلي ناست دي. د پاسه پې لاکډاون راغلی دی، هفته و اتوار جدا چوټي ده، بیماري په خپل ځای ده، خو دې ته سوچ وکړئ چې دې به کور ته څه وړي؟ د دې ماشومان په کور کې ناست دي. تاسو دا سپینګیري دي، دا زمونږ سرمایه ده، راځئ چې دې سره څو خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره داسې کار دی زمونږ دلته کې غریبي ده او یو لاکډاون هم دی، یو سشته دی نه، او بغیر لاکډاون نه هم داسې حل دی نو چې لاکډاون ولګي بیا به د هغې نه پس څه کوو؟ زمونږ خو کور کې بچي دي واړه واړه، هغې ما ته وګورم، هغې دپاره مونږ روزو چې نه نو مونږ وکړو څه؟ مونږ حکومت ته دا درخواست دی چې ما ته وګوره زمونږ دپاره څه وټ کټ خو کړي که نه جي. حکومت خو تاسو دپاره دې نه مخکې هم 12,000 روپۍ رالیږلي دي، بار بار یې رالیږلي دي، د هغې نه علاوه درستخاتونه یې جوړ کړي دي، په هغې کې د روټۍ سهولت شته دی. تاسو ته ولې دا شیونه نه دي میلاو شوي؟ میسیجونه راغلي جي، ما ته وګوره ویل ما چې کم یو له ورځي وي نشته، چې کم یو له ورځي وي نشته دی. تاسو د ووټ حق لرئ، تاسو چېرته چاله ووټ ورکړی دی؟ او جي وټونه هم ټولو چاله چې مو ووټ ورکړی دی هغې پسې تاسو تلي، که هغه کونسلر دی، که هغه ناظم دی، که هغه MP دی؟ او جی بالکل ورغلی یو، هغې وایي چې یاره مونږ سره دا ستاسو فنډ نشته، الله نه تمدار یو، خو ما ته وګوره څه وسیلې هم پکار ده که نه جي. تاسو چا نه اپیل کوئ؟ د دې ولس نه اپیل کوئ که د حکومت نه اپیل کوئ؟ تاسو خو خپل محنت کوئ، موږ ته ښکاري چې څوک دله راشي، تاسو خو هر قسمه کار کوئ، سخت نه سخت کار کوئ، 12 غنټې کوئ، 14 غنټې کوئ، په لږو پیسو کوئ، موږ ته پته ده. بالکل جی. لکه تاسو څه وایئ چې تاسو په اړه باندې څه دي، څه اپیل وکړئ، چا ته کوئ؟ یاره جي مونږ د عوامو ته چې دا کم سرمایه‌دار دي، مونږ دې ته وایو چې د غریبانو سره خپل امداد وکړي، ځکه چې ما ته وره د دې وس د شته دی او زمونږ ما ته وره نشته، دا ټول غریبانان دي، ما ته وره څوک د ولږې نه او څوک څه نه او څوک څه نه. زمونږ د سرمایه‌دارو ته دا خواست دی چې ما ته وګوره د غریب ورور سره خپل معاینت وکړي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، لږ ځان کې احساس پیدا کړئ. تاسو کې ډېر داسې خلک دي چې خیراتونه کوي، زکاتونه کوي، په خپلو وړو باندې خرچې کوي. ستاسو حق جوړیږي، ستاسو مال دی، ستاسو دولت دی، خو زه تاسو ته خواست کوم مهرباني وکړئ، د دې کورونو نه راوځئ. روژې را روانې دي، لاکډاون دی، بیماریانې دي، بېروزګاري ده او ګراني ده. دا خلک چې دلته ناست دي په دې چوکونو کې، په دې روډونو کې، حکومت نه به نه پوره کېږي، هېڅ خبره نه ده. تاسو راوځئ، د خپل جیبه څه وسم کېږي، راشئ دلته اوړه ورله والئ، چیني ورله والئ، غوړي ورله والئ، پیسې ورله ورکړئ چې سم د وسه کېږي. خدای ته وګورئ، مهرباني وکړئ، د دې خلکو مدد وکړئ، د دې به موږ نه الله هم تپوس کوي. دوستانو دلته کې اوس یو بل مشر زمونږ ناست دی سپینګیری، راځئ چې دې نه تپوس وکړو چې دا 2 ورځې لاکډاون وي، د هفتې او د اتوار، چې په دې ورځو کې دوی څه کوي او خپل بچو له ماښام کې څنګه سیر وړي. السلام علیکم. وعلیکم. مشره څنګه چل دی؟ تاسو د لاکډاون شروع دی د حکومت د طرفه، تاسو مزدورکار یې، مزدوري کوئ، نو دا 2 ورځې ستاسو څه ترتیب، تاسو څنګه گزاره کوئ؟ 2 ورځې چې مزدوري نه کېږي او نو کله مزدوري وشي، اتوار او د خالي بالکل مزدوري اړوي نه. ښه چې مزدوري نه کېږي، دا راته ووایي چې لکه بیا تاسو څه کوئ؟ تاسو خو مزدورکار یې که نه، چې د ورځې مزدوري وکړئ نو ماښام کور ته سیر وړوي صحیح بچو له، چې فرض که نه نو تاسو څه کوئ؟ لکه دا موږ ته ووایي تاسو ګزاره څنګه کېږي، ستاسو بچي څه کوي؟ په کار سودا مودا راوړو، په قرضونه راوړو، خو دا 2 ورځې کار خرابي، د هېڅ چا هم نه کېږي.
او دا شان حساب صحیح شو جی دا خو د ټول ملک حالات داسې دي بلکې په دنیا کې داسې روان دي څه د کرونا د وجې دي خو زمونږ د ملک نور مسایل دي لکه بېروزګاري د ګراني ده تاسو دې باره کې حکومت ته یا نور عوام ته څه ویل غواړئ چې څه قسمه مدد تاسو سره وکړي آیا دې نه پهله پروګرامونه چلیدلي دي لکه 12,000 روپۍ 12,000 روپۍ به ورکولې حکومت احساس پروګرام کې یا دې نه علاوه د درستخانونه لګېدلي دي په هغې کې روټۍ ورکوي خلکو له حکومت تاسو ته دا شي نه کله میلاو شوي دي لیدلي هم دي څه هیڅ شری نه دی ملو شي تر اوسه پورې سلام جی دا سکار چې زمونږ د اړیکو او شدات وروازم چټي خبره دار ک دکاندار لا ورشو قرض نه راکې نو خبره دار موږ به سخرو زنګ بچي وګیو د کیږي موږ به خروسه موږ سره خو د دې انصاف وکي کنه سره غیر را لو کې وای 2000 روپۍ یو روپۍ نه ملو شوی جی چې چاله ورشو وای دا هغه کې خبره دار ستانه کیږي نو موږ کوم لار والي دی اړې ما خبره دار دی اړې کله وی کله نه نو دا حالات هم دي او جلال ابلون چې پکې بیا هم دغه خو چې د دې خدا راغلی چې راغلا او کې ډاکو کې خو الله رحمان دغه کین زنګ کم لار چې زنګ بچي وګو د کیږي موږ به کم لار خلو مجبوری خبره را چې انسان غلط هم جوړ شي شو کې ډاکې هم جوړ شي الرحمن الرحیم بلال بھائی موږ تاسو د پی کې نیوز موږ شکریا ادا کوو چې تاسو د غریبانو مرسته وکړله تاسو معلوماتو کو حکومت موږ سره ورو منډه تړل نه وي بیکار غریب کرونا هم دا او لاک ډاون هم دی او هر طرف د مشکلات هم دي کار روزګار هم خراب دی او روزم راغله د چینل په وجه موږ خلکو تم دا ویو چې ولستم غواړو چې موږ سره منډه تړل وخی او موږ تاسو شکریا بار موږ ادا کوو د پی کې نیوز لپاره اوس پوښتنه تاسو بیا هم راځي د غریبانو خدمت بم کوي معلومات بم کوي عوام لم دا پکار دي چې رو دا تم غریبانان دي لیړو والا دي روزګارونه نشته دا پروګرام مقصد خاص طور باندې دا چې دا د کال 2021م روزه راغه د دې بابت کې د دې خلکو आवाज تاسو ته ورسیږي چې د دې مزدورکارو خلکو څه مسایل دي د باندې سوچ وکړئ ډیره مننه خپل قربه بلال خان لور کې اجازت د الله پامان